ډېره پخوا زمانه وه زموږ په یو غریب کلي کې یو ډېر نیک بنده اوسېدو چې نوم یې علي بابا و. ویه خاونه راځه زه راشه ډوډۍ پکې وخوره ډوډۍ به راولي. ویه ښځه زه اوس کار ته تړم نن بیا زه راځم. اوکې الله علي بابا به هره ورځ سهار وختي خپل خره تیارول او د غره په لور به روان شو چې لرګي وکتې. یا الله نن بیا ستا په توکل راوتی یم زما په دې مهنت کې برکت واچوه. علي بابا په جنګل کې لرګي کټل چې یو دم یې د اسونو د منډو دروند آواز واورېدو. یا الله مدتي کوه. هغه وویرېدو او په منډه یوې غټې ونې ته وخت. هغه وکتل چې 4 سفر وختلې غله راغله. ای زما توریالیو نن مو ډېره خزانه راوړې ده خلاصه شه. سم د غره کانې په خپله یوې خواته شو. ټول غله د غار ته ولاړ. علي بابا حیران ولاړ. ولکه ټولکان زه راځه. د غره کانې په خپله یوې خواته شو. ټول غله د غار دننه لاړل. علي بابا حیران ولاړ. ولکه د زر کوه ټوله پکې د بورې کې واچوه تم واچوه ته ورته خو اشرفي داسې نمونان داسې واچوه نن وزر کوه پوره منډه واهه. لږ ساعت پس غله بیرته راوتل او مشر یې ویل بنده شه. سم او غار بند شو. دا خو جادو رویجه اترنا होगा. کاش چې زه هم د الفاظ وایم شاید زما د بچو قسمت بدل شي. یا الله open section. غار خلاص شو. علي بابا چې دننه وکتل نو د 100 غار خلاص شو. سبحان الله دا خو ډېر دولت دی. زه به لږ اشرفۍ کور ته یوسم. علي بابا لږ اشرفۍ واخیستې او غار یې بند کړو. هغه په منډه کور ته لاړ. ویه ښځه برکو پلاو ده. علي بابا خپله میرمن خبره کړه او اشرفۍ یې ورته وښودلې. دا دولت له کومه شو؟ علي بابا تا خو غلا نه ده کړې. نه دا د الله لور نه رزق دی. دا اشرفۍ په ترازو وتله چې څومره دی. د علي بابا میرمن د قاسم کور ته لاړه چې ترازو ترې راوړې. د قاسم میرمن شکمنه شوه او د ترازو لاندې لږه کښه ګوړې ولګوله. وی علي بابا ورکولوکه ما د خبرې تو کور کې ناسي ورکولوکه تا ته ما ویم ورکولوکه زر کولوکه ولکه ته څه کوئ دا اشرفیان ته چېرته نه راوسې ما ته ځینې خبرې ویه بیداره پولیس له پکې راکمه وبریښېمه ما ته ځینې خبرې ویه. علي بابا مجبور شو قاسم ته د غار په تو وښودله. قاسم سهار وختي د 10 خرو سره غار ته روان شو.
خلاصه شه. سم نن به زه تر ټولو مالدار سړی شم. قاسم غار ته نوتو د سرو زرو په لیدو لیونی شو. واه دا هر څه زما دی. دا ټول به زه له ځانه سره یوسم. کله چې د وتلو وخت شو قاسم جادویي الفاظ هیر کړه خلاصه شه. خانمه خلاصه شه. وړي شو. یا لرداسو. یو دم غله راغلل او قاسم یې په غار کې ومونده. Kasuki, زموږ راز دې څنګه معلوم کړو؟ مړی کړئ. غلو قاسم مړ کړو او دا حمله په غار کې پرېښودو چې نور خلک وېرېږي. قاسم لا هم بیرته رانغلو. یا الله خیر وکړې زه باید غار ته لاړ شم. علي بابا غار ته لاړ او هلته یې د خپل ورور مړی وموندو. هغه ډېر وژړل. علي بابا مړی په هره بار کو او په پټه یې کلي ته راوړ. علي بابا کور ته لاړو او خپله مېرمن ته یې ټوله کیسه تېره کړه. خپلې مېرمنې ته یې ویل یو هوښیار موچي وګوره چې دا په ارامۍ سره وګنډي. مرجینې موچي ته سترګې وتړلې او هغه یې کور ته راوستو. خیګه سهځیمې دا خو عجیبه ملی دی خو خیر زه به خپله مزدوري اخلم او کار به کوم. چې هایجه مړی وګنډل شو او چاته پته ونه لګېده چې قاسم څنګه مړ شو. غل بابا مصطفی ته پیسې ورکړې او د علي بابا کور ته ورسېدو. هل د علي بابا په دروازه د تباشیر نښه ولګوله چې شپه یې په نښه کې. غلو چې غار ته وکتل نو مړی ورکو. هغوی پوه شول چې بلار یو غل کلي ته راغی او د بابا مصطفی نه یې د مړي پوښتنه وکړه. شیو په کلي کې پوښتنه وکړي چې څوک نوی مالدار شوی دی، څوک هم شته. او ما یو مړی ګنډلی خو زما سترګې تړلې وې. غل بابا مصطفی ته پیسې ورکړې او د علي بابا کور ته ورسېدو. هل د علي بابا په دروازه د تباشیر نښه ولګوله چې شپه یې په نښه کې. ټولې دروازې یو رقم وي والا حیران پریشان شول چې داسه. بلکه داسه څه ته نشان پروګ لګولی. زه به سترګو رانګ نشان لدوم. هله په شپه کې راغلل خو ټولې دروازې یو رقم نښې لرلې. هغوی ته یې روته تاسو بیوقوفان یې. اوس به زه په خپله ځم او دا کار به کوم. ټوله مردرۍ وتر در مټکې تیار هوا. که بس کار کم. د غلو مشر په بوشکو کې خپل ملګري پټ کړي وو او د علي بابا کور ته میلمه شو. نن سردار ټوله خر ونیسلې ده. بیا علي بابا کور ته بوځي. علي بابا دا بوشکې زما مال دی. تر سهار پورې دلته په انګړ کې کښېږده. په بوشکه کې په کراره مشر صاحب وخت پوره شو. اوس راوځو. کلم ته چراغ وسمړ شي د مټکۍ نه دغه شانتې تیل واخلم. نو اوس لږه شانتې خبرې کوه. مهمان اوس ناسي. مرجینه پوه شوه چې دا هله دی. هغې فوران تیل ډېر ګرم کړه. بیا هغه لږه تیل خپلې تیل مټکۍ کې واچولې ده. تېنه ټول راکومړ شو. کله چې مشر مړي ولیدل نو پوه شو چې چال یې خراب شوی او وتښتېدو. لکه تا د اواز راځي. راځه پاته راځه. زه راځه. ما له جواب راکړه. دا میلمنو د استا قاتلو ما ټول غله ختم کړه. یا لایستا ډېره شکر ده. یو کال پس د غلو مشر بیا په نوي شکل کې میلمه راغی چې بدله واخلي. مرجینې میلمه ته ډوډۍ راوړه. دا تاجر زموږ نوی دوست دی. په خپلو کې زه دا سترګې پیژنم. د هماغه د غلو مشر دی. نن به یې پرېږدم.
مرجینې په محفل کې د رقص اتن اجازه وغوښتل او په لاس کې خنجر ونیو. مرجینې د نڅا په وخت خنجر د مشر په زړه کې وهلو هغه یې مړ کړ. مرجینې دا تا څه وکړه؟ مېلمه خو د کور ایست وې. وګوره د ده په واسکټ کې پټ خنجر ده غوښتل چې ته مړ کړې. علي بابا د غار خزانه په کلي کې په یتیمانو او غریبانو ویشله. الحمدلله. نیک نیتي تل بریا پیدا کوي. الله دې په ټولو پښتنو برکت وکړي.